الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ډیرو محترم اوریدونکو کتونکو مسلمانانو ورونو، غواړم د الله جل جلاله په فضل او توفیق سره ستاسې په وړاندې د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه او هغه عظیمه نسخه او کتاب شرح او بیان کم چې د کم تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې د هغې بیان او شرح نه ده شوی، او په دې کې به اهم مقصد د ژبې خدمت نه وي، بلکې اهم مقصد به پکې د هغه مسلمانانو خدمت وي چې کوم په دې ژبه باندې پوهیږي او د دې عظیم کتاب او په دې کې دغه ښکلې خبرې او د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ښکلې مبارک احادیثونه د هغې نه تر اوسه پورې محروم مې اورېدلي نه وي. دا کوم کتاب دی؟ دا د امام بخاري رحمه الله یو کتاب دی په احادیثو کې چې نوم یې ورته ایښی دی الادب المفرد، یعنی هغه کتاب چې په هغې کې د مسلمان د ټولې زندګۍ آداب او اخلاق په هغې کې ذکر دی، د هغې متعلق چې څومره احادیث نبویه دي د نبی صلی الله علیه وسلم خواږه احادیث دي او خبرې دي هغې پکې راجمع کړي دي چې مسلمان په څه طریقه باندې خپله زندګي تیره کړي، په څه طریقه باندې تعامل وکړي د ګاونډي سره، همدغه رنګې په څه طریقه باندې د خپل مور و پلار سره، همدغه رنګې د ورونو سره، د خویندو سره، د عامو مسلمانانو سره، همدغه رنګې لباس خپل په څه طریقه باندې، همدغه رنګې خوراک سکاک ناسته فاسته، دا ټول حقوق په دې کې بیان دي، هم د دې حقوق هم ستا حقوق پکې بیان دي او هم د نورو مسلمانانو حقوق پکې بیان دي. او دا یو عظیم کتاب دی او عظیم شخصیت لیکلی دی، ځکه دومره فکر او دومره سوچ او دومره ځان یې کړولی دی او احادیث په دې کې راجمع کړي دي، او په دې باندې هر یو مسلمان ته ځان پویول دا ضروري بلکې واجب ده. وجه دا ده چې داسې نو قیامت ورځ موږ مخې ته روانه ده او الله جل جلاله د ذرې حساب کوي په هغې کې. قیامت ورځ باندې لاړ شي، حقوق خپل هم درته معلوم نه وي او یا خپل دې معلوم کړي وي، د بل دې پوره نه وي معلوم کړي، د ګاونډي د ښځې وغیره نور. اول ته به ولاړې یو به راځي او بیا به د ګریوان ته لاس اچوي چې زما د پلانکې حق پې عمل کړی دی وسې راکړه، بل به راځي. نو د دغې مصیبت نه د خلاصېدو دپاره او د مسلمانانو د زندګۍ او د معاشرې د اصلاح دپاره غواړو چې دا کتاب بیان کړو. اول پې د خپل ځان اصلاح نیت دی چې هر یو حدیث تیریږي په دې نیت باندې موږ بیانوو چې اول پې خپل عمل وکړو، او کم ورور چې اوري هغه دې په دې نیت باندې التزام وکړي چې زه اورم او د ځان اصلاح پې وکم او عمل پې وکم چې ماله فایده راکړي. دا کتاب یو عظیم کتاب دی او افسوس دا دی چې دې تر اوسه پورې شرح او بیان نه دی شوی، او دا به د دې یو ښه میزه هم وي او یو نوی کتاب، نوی حدیث چې زموږ په غوږونو باندې لګیږي. دې مطلب به دا نه چې ټول حدیث دا دی چې نوي دي، نه، نور حدیث په نور ریاض صالحین کې به وي، په نور کتابونو کې به وي، لیکن داسې حدیث په دې کې شته چې هغه نوي به وي. دویم نمبر د امام بخاري دقت او فقاهت او فقه په دې کتاب کې واقعا چې هغه کس یو فقیه انسان چې د ټول ملت ټول امت د هغې فقاهت او د هغې علم تقائل لی، هغه چې یو کتاب لیکي څه دقت به لري. نو په دې وجه باندې په دې کتاب کې هغه ډېرې ناشنا فایدې او ډیر ناشنا او په ښکلي انداز سره د هغې بابونه لګول، لکه څنګه چې د امام بخاري رحمه الله په صحیح البخاري کې دغه عادت دی چې په ډیر دقت سره او په ډیر فقاهت سره د هغې بابونه وضع کړي دي. اهل علم ذکر کوي د امام بخاري فقاهت د هغې د بابونه لګیږي. همدغه رنګې د امام بخاري رحمه الله فقاهت او فید دلته هم دغسې کار یې کړی دی سبحان الله، په ډېر عجیب انداز سره په دې کتاب کې ادب المفرد کې هم الادب المفرد په دې کتاب کې هم دغسې ترتیب ورکړی دی. په دې کتاب کې تقریبا څه د پاسه 1400 احادیث دي. د ښکلی کتاب د ډېر زیات او ټول په دغې آداب او اخلاقو کې ذکر دی، بیان دی. همدغه رنګې امام بخاري رحمه الله په دې کې تقریبا 640 بابونه لګولي دي
دا دومره مسلې چې موږ واورو، د احادیث واورو، دا بابونه د دې نه استفاده وکړو، نو واقعا چې دا یو ډېره لویه د خوشحالۍ او د سعادت خبره ده. نو مخکې د دې نه چې په دې کتاب باندې موږ شروع کوو، د هغې افتتاح کوو، نو د امام بخاري رحمه الله مختصره ترجمه او سیرت چې دا څنګه سړی و، څنګه سړی تیر شوی دی، باید چې هغه موږ وپېژنو. د هغې نه بعد د هغې د کتاب قدر هم راشي چې څومره هغه اهمیت دې ته ورکړی دی او څونه ځان یې په دې باندې فاذاب کړی دی. همدغه رنګې دا کتاب به انشاءالله سلسله وار هم بیانو د الله په فضل سره، چې ختم شي او عمل پې وکړو او زموږ علم په دې حدیثو باندې راشي. نو په التزام ډول سره انشاءالله چې هر قسم وي خپل وخت به دې ته موږ ورکوو. الله جل جلاله دې اول ما ته د ویلو او د عمل کولو توفیق راکړي او بیا ټولو اورېدونکو کتونکو مسلمانانو ته د دې د اورېدلو او د عمل کولو توفیق ورکړي.